ونو یو وخت په ماینز ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله. اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه واړه کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینز غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، خو تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقفهاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بني ادمانو به له لوږې ساه ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم وو چې د خپلو ګدامونو ورونه به یې بېوزلو ته پرانیستي وو، خو هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، نو اوږې به یې پورته وغورځولې، وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څو پکې مري نو څه ټکه به راولوېږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېدله او خلکو چې بله هېڅ لاره نه درلودله د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقاف په فکر کې لاړ. شیبه نیمه غلی و، بیا یې شونډې موسکی شوې. ویې ویل هر څوک چې وږی دی او مرسته غواړي، له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګدام ته ځان ورسوي. که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. قحطۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګدام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقاف د ګدام ور پرانیست. ټول خلک یې د ګدام بې سره بې بره کوټې ته ننه ایستل او بیا یې ورپسې ور پورې کړ، اور یې ور واچاوه. ایثارو خلکو د خدای پاري چیغې ووهلې، خو اسقاف یې پروا ونه کړه. ټول ګدام اور واخیست. اسقاف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اورلوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه او ورځ په غلې پسې ګرځي، مه کوه چې له غلې سره یو ځای ایره شي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. ویې غوښتل چې نوکران یې هم وخاندي، نو ویې ویل په موږکانو اور بل دی. په ګدام کې ایثار خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او مړه شول. اسقاف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ نښه کړ، 20 دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کې خود 100 دانې به یې پیڅې ته وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چنګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وایست، له پرانیستې ور به 10 نور موږکان را ننوتل. اسقاف ټوله شپه بیخه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا ورک شي. خو د موږکانو د شپې کمی و نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته خوت، هورې به هم پسې ورغلل. لاره ورنه ورکه شوه. اخر فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړه کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغمه څملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقاف یې دومره وچیچه چې ساه یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده او خلک یې د موږکانو برج بولي.